په ټول نمر شي چې څومره مشون علما ځوانون دي او د مولانا صاحب هغه کوراني چې د ټولې پښتنې کیر ګرځېدلی دی ټولو ته سلام وایم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ملګرو مولانا صاحب پښتنو ته خو یې پکې یو هغه تحفه ورکړې وه چې مولانا صاحب د خدای حکم د حضور پاک سلام تعلیمات په ښه معنا د ظالم په خلاف او د مظلوم سره د ودرېدلو هغه یې عملي کړي وو مولانا صاحب یو ښه قانوندان هم و په قانون پوه و مولانا صاحب په رواجو په پښتو هم پوه و نو داسې علما داسې خلک چې د وطن په ښه او په باد هغه زړه دردوي نو د هغه د ادارو دپاره او د دې سټریټ چې چا د پالیسي د جنګي جوړه کړې ده هغه ته دوی ډېر زیات مشکل وي مسله وي ورته ملګرو یو خواست کومه مولانا صاحب بېشکه د ان پي و د بجاور سره یې تعلق و خو زه نه د بجاور باشنده بولمه زه نه د ان پي ذمه دار بولمه ځکه چې په وزیرستان کې به کله تورسر یې ژړل مولانا صاحب هلته موجود و چې په وزیرستان کې به بده ورځ وه مولانا خانزیب به هلته رسېدلی و نو زه د وجود حصه ګڼمه زه خپل عزت ګڼمه زه خپله وینه ګڼمه که مونږ یو بل داسې تقسیم شو کله چې داسې پېښه وشي نن د ان پي صرف دا شهید نه دی ان پي بلا شهیدان ورکړي دي خو د خپل موقف نه چا په سټ کړې نه ده خو ګیله بیا د پښتنو نه راځي چې په ان پي غم راغلی دی نورو پښتنو نه دی پاللی که په بله پارټي راغلی دی بیا بلې پارټي نه دی پاللی یا په بل پښتون راغلی دی بل پښتون نه دی پاللی مونږ همیشه چې داسې پیښه وشي خلک وایي پښتانه چې د کور والي چې څه خوښوي یا د پارټۍ ول چې څه فیصله وي مونږ به ورسره وو ایا که دا وه دا د ټولو پښتنو وي نو د مولانا صاحب بچیان خو وایي چې د دې قاتل ریاست دی پښتانه یې پالي نن خو د کور ول درته وایي چې ریاست یې قاتل دی ای پښتنو ټول ګوندونه که مذهبي دي که قاني دي که تحریکونه دي ایا د مولانا صاحب د بچیانو سره به مونږ ودرېږو که په تشه به وایو چې د ده کور چې څه خوښوي د ده ګوند چې څه خوښوي د ده ګوند هم دا خوښه ده او د ده د بچي الفاظ دي چې زما پلار سټیټ وژلی دی ریاست وژلی دی ریاستي ادارې وژلی دی ایا مونږ یې پالو ایا مونږ به ننګ کوو د مولانا صاحب بدل به اخلو ایا ریاست ته مونږ سبا چې د ده کورانۍ راوځي یا سبا زمونږ د ان پي ملګري اعلان کوي ایا مونږ ټول پښتانه به دا غم پالو امید مې نشته ځکه چې دا مونږ بیا په یو ګوند پرې وتړو دا مونږ په کورنۍ پرې وتړو نن یې کورنۍ په جار ویلي دي که په کوم پښتون کې ننګ و غیرت یې درلو د خاورې عزت د ګرانو د مولانا صاحب بچیانو ویلي دي چې قاتل یې ریاست دی نو ریاست چې قاتل دی ان پي یې مخه نه ویني کورنۍ یې مخه نه ویني په ټولو پښتنو فرض ده چې مونږ کلک ودرېږو که مونږ صرف راشو دلته سیاسي تقریر وکړو بیا لاړ شو چې ما هلته خبرې وکړې نه د مولانا صاحب وینه په مونږ قرض ده په مونږ فرض ده تر څو چې د مولانا صاحب د وینې قطرې هلته د ده هیډ کوارټر موجود دی هلته سی سی ټي وي کیمرې لرې کړې شوي دي مولانا صاحب ده کتلو چې کوم عملونه یې کول خو هغه خلک چې چا منصوبې جوړولې هغه خلک چې چا د وژلو پلین جوړولو ایا ریاست هغه نه لیدل نو مسله دلته دغه ده چې دلته ړانده خلک دي چې چا ته خبره د خیر کوي هغه په شر بدلوي او چې څوک شر خوښوي هغه دوی ته نږدې دي زه بیا وایم چې زه که پي ټي ایم کومه زه د منظور مشر مرید نه یم زه به د خپلې تورسرې د خپلې خاورې د خپل کام خبره کومه که هر کله مې د پي ټي ایم نه امید نه شو پیدا په هغه ورځ پي ټي ایم ته چوټي ده نه کوم پي ټي ایم زمون مولانا صاحب چې دی خانزیب مولانا صاحب غوندې هستي چې هزار نه چې لکونه تیر شي کالونه تیر شي بیا داسې ملا ته تمه مه لرې بیا داسې ملا نه راځي مولانا صاحب زمونږ دپاره یو هغه هستي وه چې خدای پاک مونږ ته په انسانانو کې فرشته راکړې وه که چېرته هم پښتون پالي
پښتون غیرت لري، مسلمانی لري، ټول مذهبي ګوندونه، ټول قامي ګوندونه، ټول په تحریکونه، هر پښتون چې د کومې طبقې سره یې د تعلق دی، زه ورته خواست کوم چې دا یې بچیان دي، ریاست یې قاتل دی، اعلان یې کړی دی، اوس به پته لګي چې موږ پرې ننګ کوو که نه. دا به تاسو ته واضحه شي چې پښتانه سیاست کوي ایا ننګ کوي که نه یې کوي. خدای دې وکړي، زه ته امید نه لرم. ډېر شهیدان په خاورې لاندې دي، مونږ یې په هغې کور پرې وتړو، په هغې ګوند پرې وتړو. نن که د خانزیب جنازه وي، سبا دې بیا ورته جمعیت ټینګ شي، بیا دې ورته محمود خان اچکزی ټینګ شي، بیا دې جماعت اسلامي ورته ټینګ شي، بیا دې پی ټي ایم ورته ټینګ شي، بله پرچې دې ورته ټینګ شي. ځکه چې دا د کام وګړی زما دی، خو ما په یو ګوند پرې تړلی دی. آیا مولانا خانزیب صرف د ان پي کار کړی و؟ مولانا خانزیب د نورو پښتنو ننګ نه و کړی؟ یو سنګر وښیې چې د کومې پارټي وي، چې د کام خبره وي، چې مولانا صاحب هلته شرکت نه وي کړی، موجود نه وي. مونږ په ګوندونو تقسیم یو، خو دا د خاورې خدمت کوو، په دې تقسیم یو. داسې خو نه کوو چې یو د پښتنو مور بچی د وژل کېږي، هغه که په ان پي کې وي، زه دې په ان پي پورې تړمه، هغه که په جمعیت کې وي. خواست کومه ټولو پښتنو ته چې د کورنۍ اعلان کړی دی، ان پي خکله کې اعلان کړی دی، اوس به پته لګي چې پښتانه ننګ کوي که نه. خو نه مې شي هېڅکله مې هم یقین نه راځي پښتانه د یو بل کنځلو ته ناست دي، پښتانه د یو بل بې عزته کولو ته ناست دي، پښتانه د یو بل تقسیم ته ناست دي. خدای دې وکړي چې د مولانا خانزیب وینې د ټولو پښتنو دپاره غیرت وګرځي، ننګ وګرځي، عزت وګرځي. که نه وي پښتانه به جنازې اوچتوي، اوښکې به تویوي، دا جنازې دي، دا فتحې دي، دا به کوو. نو زه یو ځل بیا د بجور ننګیالي ولس ته سلام کوم. مولانا خانزیب یو سوچ ته، یو فکر دی، یوه نظریه ده، هغه ته بېشکه په خاورو لاندې دی. خو زه چې نن د وزیرستان نه راځم، څومره چې بجور غمجن دی، د وزیرستان تورسرې او مشران ځوانان د مولانا صاحب په غم غمجن دي. انشاءالله که کله هم موږ د ده مبارزه، د ده میشن هغه موږ پرېښودو، بیا د مولانا صاحب سره زموږ د وینې غداري ده، خو موږ به دا میشن جاري ساتو، دا کور به د ځان ګڼو، دا خاوره به د ځان ګڼو. خدای مو آباد لره سرلوړي ده.